وبعد سورة التحريم نمبر آیت رسیدلیو. منافقان په دې خبره باندې سخت خوشاله وو چې ښځه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې اختلافات پیدا شو، نو دی به اوس چې دی زموږ نه به توجه واوړي. نو الله رب العزت پیغمبر ته امر کوي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی، اے نبی، جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم، جهاد کوه د کافرانو او منافقانو سره او سختی کوه په دوی باندې. کافرانو سره جهاد په توره باندې کیږي او منافقانو سره جهاد په قلم او په ژبه باندې کیږي. ومأواهم جهنم، او زید اوسېدو د دوی جهنم دی. وبئس المصیر، او بد دی زید ورګرځېدو یا بد زید ورګرځېدو دی. اوس دینه بعد الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو او د کافرانو د حالات د بیانولو دپاره دوه مثالونه راوړي. یو مثال هغه د نوح او د لوط علیهم السلام د بیبیانو چې هغه کافرانې وي. نو ګوره کافرانې وي، د پیغمبرانو په نکاح کې وي، خو د پیغمبرانو د رشتې او نږدېوالي هغوی له څه فایده ورنه کړه. نو کافرانو ته دا ویله کېږي چې تاسو که مؤمن سره ډېر نږدې تعلق هم ساتئ، نو الله وجل تاسو له څه فایده نشي درکولی. ضرب الله مثلا، بیان کړی دی الله مثال، للذین کفروا د پاره د کافرانو، امرأة نوح و امرأة لوط، د ښځې د نوح علیه السلام او د ښځې د لوط علیه السلام. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وی دا دواړه لاندې د دوو بندگانو د بندگانو زموږ نه چې نیکانو. لاندې معنی په نکاح کې وي. عرب دا ټکی استعمالی چې د پلاني لاندې دوه ښځې دي، پلاني لاندې درې، یعنې په نکاح کې دوه ښځې دي، درې ښځې دي. فخانتاهما، نو دواړو خیانت وکړو د هغوی سره. معنی فی الایمان. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی: ما بغت امرأة نبی قط انما كانت خیانتهما فی الدین. د پیغمبرانو بیبیانې خیانت په طلایي کې نه کوي، وی خیانت په دین کې کړی و، په عقیده کې خیانت کړی و. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، نو هغوی لرې نه کو د هغوی نه د عذاب د الله نه څه شی، اگر که خاوندان یې څه وو پیغمبرانو. عباس وی موږ جی اصل نه میاګان یو، او موږ جی مولیان یو، او موږ جی سیدان یو، او موږ جی باباګان یو، موږ پیران یو. پیران نه، باباګان نه، اسمان ته وخیژه او بیا د هغه ځینه راټوپ که. خبره ټوله د څه ده؟ د عمل ده. او حدیث کې دی: من بطأ به عملو لم یسرع به نسبو، څوک چې د عمل د لاسه شاته پاتې شو، نسب یې مخکې نشي بوی. دا اوس د پیغمبر بیبي ده، بیبي څومره نږدې رشته ده، خو فایده یې ورنه کړه. وقیل ادخل النار مع الداخلین، او وویلی شو داخل شي دواړه اور ته سره د داخلېدونکو نه. وضرب الله مثلا، او بیان کړی د الله مثال، للذین آمنوا د پاره دغه کسانو چې ایمان یې راوړی دی، امرأة فرعون، د ښځې د فرعون. اوس مؤمن ته الله دا خبره بیانوي، که مؤمن د یو کافر سره هم وخت تېر کړي مجبورتیا کې، نو هم دغه کفر دله څه نقصان نشي ورکولی. نو وګوره ښځه د فرعون چې د هغې نوم و آسیه بنت مزاحم، سخت تکلیفونه وله هغه ورکړي. او دا عجیبه خبره ده، ګوره عجیبه ایمان دی، والله سړی ورته حیران شي چې یو زنانه د فرعون په کور کې او د فرعون ښځه د هغه ایمان راوړي.
او زمونږ په دې دور کې یو غټ پټ سړی د قرآن آیت او حدیث نشي ویلی یو کس په مخ کې ته ورته زه خیر دا نه نو بس څنګه بیا دغه او بیا دغه حدیث خبرې به شروع کړي او دا زنانه ده او د خپل خاون خلاف او خاون یې هغه دی چې وفرعون ذي الاوتاد د میخونو خاون په خلکو به میخونو ټکوال چې سزا به ورکول نو ډېرې سزاګانې وله ورکړې چې کله مړه کېده نو هغه ټیم کې یو دعا غوښتې وه اذ قالت کله چې ووی هغې رب ابن لي عندك بیتا فی الجنه ای ربه زما جوړ که ما لره ستا په خوا کې کور په جنت کې او په سخته ګرمۍ کې یې سملولې وه په دې خپو لاسونه ورته میخونه والي وو او په دې سینې ورته یو غټ کاڼی ایښودی و چې هغه یو څو کسانو راوچت کړی وو او د هغې په دې سینه یې ایښودی نو په هغه ټیم کې هغې الله ته دا فریاد وکړو چې یا الله کور راله راکړه ستا په خوا کې نو علما وایي چې اختارت الجاره قبل الدار وی ګاونډي د کور نه مخکې غوره کړو ګاونډي څوک شو الله او بیا کور ناول ګاونډي ګوره بیا د هغې نه بعد کور له راځه نو یا الله ستا خوا کې څه شی جنت ونجني من فرعون وعمله او بچ وساته ما د فرعون او د عمل د هغه نه ونجني من القوم الظالمين او بچ وساته ما د قوم ظالمانو نه ومريم ابنة عمران او مثال د مریم لور د عمران عليهما السلام التي احصنت فرجها هغه زنانه چې ساتلی و عورت خپل عورت یې ساتلی و حفاظت یې کړی د حدیثې ناشنا زنانو تذکره وشو را دوه چې حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی افضل نساء اهل الجنه جنت ته چې کومې زنانه ځي په هغو کې غوره زنانه هغه څلور دي خدیجه بنت خویلد فاطمه بنت محمد مريم ابنة عمران آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون نو خدیجه فاطمه مریم آسیا دا غوره زنانه دي په جنتیانو کې فنفقنا فيه من روحنا نو پوکې وکړو موږ په هغې کې د روح زموږ نه ګریوان کې ورته پوکې چا کړی و جبریل علیه السلام وصدقت بکلمات ربها او تصدیق کړی و هغې د کلمو د رب خپل یعنی د خپل رب خبرې منلې وي د هغه شریعت یې منلی و کلماتو نه مراد دغه دي وکتبه او د کتابونو د هغه د خپل رب کتابونه یې منلي وو وکانت من القانتین او هغه د تابعداري کوونکو نه د صورت په اوله کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې ذکر شوې په آخره کې بیبیانې ذکر شوې د یو روایت مطابق چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنت کې بیبیانې د مریم او آسیا دا به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې نو مناسبت چې اوله کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بیبیانې ذکر شو چې دنیا کې وي او صورت په آخره کې څوک ذکر شو هغه بیبیانې چې هغه آخرت کې به الله ورکوي او دغه بیبیانې چې کومې دنیا کې وي دی په آخرت کې هم بیبیانې دي د هغې نه بعد دی سورة الملک دیتا سورة تبارک هم ویل کیږي او دیتا سورة تبارک الذي بيده الملك هم ویل کیږي او دیتا سورة الواقیہ هم ویل کیږي او دیتا سورة المنجیہ هم ویل کیږي ځکه چې کم قاری چې دا وایي څوک چې وایي نو نجات ولا ورکوي د قبر د عذاب نه دغې 30 آیتونه دي مکی صورت دی او د نازلېدو په اعتبار سره 80 نمبر دی واضح دی دې مقصد د الله باچایي او قدرت بیانول ای صورت مقصد دی د الله باچایي
او قدرت بیانول چې الله دومره قادر ذات ته دای باچایي ده. دې صورت کې دوه رکوګانې دي. حدیث کې راځي امام احمد امام ترمذي راوړی سنن والا راوړی ان سورة فی القرآن 30 آیه. قرآن کی یو سورت دی چې څو آیتونه دي؟ 10. شفعت لصاحبها حتى غفر له. خپل ملګري دپاره سپارش وکړو تر دې چې الله وبخو. ملګری څوک دی؟ ویونکی، لوستونکی، یادونکی. جنت ته بوتو په الله باندې ښه هغه دا صورت دی. او حدیث کې راځي امام طبرانی راوړی چې سورة فی القرآن خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنه. قرآن کې یو صورت دی چې خپل ملګري دپاره د الله سره خبرې وکړي، ماریزې وکړي تر دې چې خپل ملګری په الله باندې جنت ته ننویستو. تبارک الذي بیده الملک هغه دا صورت دی. دا صورت چې څوک وایي الله یې د قبر د عذاب نه بچ کړي، روایت کې داسې راځي. او سپارش به دله کوي نو جنت ته به لاړ شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې 2 سورتونه وي. کم کم؟ الف لام میم سجده او تبارک الذي دا به وي. دا دغه طریقه وه. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك. برکت ورکون کې د هغه ذات چې بلاس د هغه کې باچایي ده. مخکې ذکر شو چې د لوط او د نوح علیهم السلام بیبیانې چېرته لاړې؟ جهنم ته. آسیا او مریم علیهم السلام چېرته لاړې؟ جنت. نو په دې قادر دی هغه رب چې باچایي ټوله د هغه په لاس کې ده. برکتونو والا دی، برکت ورکوونکی دی هغه ذات چې په لاس د هغه کې باچایي ده. دا صورتونه اوس چې کوم دي دا ګوره بلکل اسان دي. هغه آخري ناسه پورې انشاءالله که ژوندي وو. په دې منځ کې د 28مه سپارې د آخرني صورتونه ني دا لږ تفصیل یې غوښتو. نو ټول اسان دي. نو ویښ اوسئ ویښ. وهو على كل شيء قدير. او هغه په هر شي باندې پوره قادر دی. الذي خلق الموت والحياة. هغه ذات دی چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. د دې دپاره چې امتحان وکړي په تاسو چې کوم یو ستاسو نه ښایسته عمل والی دی. دلته موږ څه فایده بیانوو اکثر وخت؟ ډېر یې نه دی ویلی، ښایسته عمل یې ویلی. د الله ګوره ډېر عمل نه دی پکار، د الله ښایسته عمل پکار دی چې هغه د الله دپاره وي او په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي. وهو العزیز الغفور. ټول څه دي؟ اکثر ځکه یو څو صورتونه پکې راځي زه به ته بیا په هغه ذکر وي. وهو العزیز الغفور. وغزور ورده بخون کې دی. الذي خلق 7 سماوات طباقا. هغه ذات دی چې پیدا کړي دي واسمانونه لاندې باندې یا قد فقط. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. نینی ته په پیدایش د رحمان کې هېڅ فرق یعنی نقصان به وي نه په دې اسمانونو په دې پیدایش کې. فرجع البصر. نو وګرځوه سترګې. هل ترى من فطور. آیا ته یې څه چاودونه وګوره په خپله الله وایي که په یو پیر ونشي بیا وګوره. ثم ارجع البصر کرتین. بیا وګرځوه نظر 2 پیرې. ينقلب إليك البصر. را واپس بشي تا ته نظر. خاسئا وهو حسير. ذلیل او هغه به ستړی خو په اسمان کې څه عیب به پیدا نه کې. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. او یقینا ښایسته کړی دی موږ اسمان نږدې په ډیوو سره. ډیو نه مراد څه دي؟ ستوري. وجعلناها رجوما للشياطين.
او ګرځولی دي موږ دا دپاره د ویشتلو شیطانانو لره واعتدنا لهم عذاب السعیر او تیار کړی دی موږ د دوی دپاره عذاب د اور بل کړی شوي وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم او د پاره دغه کسانو چې کفر یې کړی دی په رب خپل عذاب د جهنم دی وبئس المصیر او بد دی ځای د ورګرځېدو نو سره حالات بیانوي اذا القوا فیها کله چې وغورځولی شي په دغې کې په څه کې جهنم کې نږدې تذکره د هغې ده سمعوا لها شهیقا وابوري هغې لره هڼارې هڼېږي به دا اور سم وهي تفور او هغه به خوټ کېږي تکاد تمیز من الغیظ نږدې ده چې وچ وي دا اور د وجې د غوسې نه کلما القي فیها فوج هر کله چې غزار کړی شي په دې کې یو ډله سألهم خزنتها تپوس به کوي د هغوی نه خزانچیان د جهنم الم یأتکم نذیر آیا نه و راغلی تاسو ته یره درکوونکی قالو وی به هغوی بلا ولې نه یعنې راغلی و قد جاءنا نذیر یقینا راغلی و موږ ته یره ورکوونکی فکذبنا نو دروغجن وګڼو موږ هغه وقلنا ووی موږ ما نزل الله من شیء نه دی نازل کړی الله څه شی ان انتم الا فی ضلال کبیر نه تاسو مگر په ګمراهۍ لویه کې یئ دی چا ته ویلو پیغمبرانو ته وقالوا اوی بدوی لو كنا نسمع او نعقل کچرته موږ اورېدې یا موږ سوچ کولی ما كنا فی اصحاب السعیر نه به وی موږ په اور والو کې موږ نه واورېدې نه موږ سوچ وکړو او په خبره سړی اله پوهېږي چې واوري او بیا یې سوچ وکړي نو یو سړی اوس وحي ته غوږ نه ایږدي قرآن او حدیث ته غوږ نه ایږدي وایي سوچ نه کړي او بیا چې ورته پټ یې اچولي په مرۍ کې چې ته به سوچ نه کې قرآن او حدیث ته د عوامو کار نه دی دا صرف د مولیانو دی تاسو به هغه خبرې منئ چې صرف یې ته مولیانې کوي علباس پکې دا تفسیر کوي وي لو كنا نسمع کوی موږ مقلدین او نعقل یا وی موږ مجتهدین موږ په جهنم کې نه او د ځان نه تفسیر سلفو کې چا دا تفسیر کړی کوم ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې عربي ژبه واضحه ده شریعت پکې بله معنی نه ده بیان کړې عربي کې خو نسمع واورېدو ته وایي نعقل سوچ کولو ته وایي نو اوري به سوچ به څه کې ده واضحه ده په وحي کې چې الله سره لېږلي او قرآن او حدیث دي فاعترفوا بذنبهم نو دوی اقرار وکړو په ګناه خپله فسحقا لاصحاب السعير بس تبعید د پاره د اور والو ان الذين يخشون ربهم یقینا هغه کسان چې یریږي د خپل رب نه بالغیب په حال د نه لیدو کې لهم مغفرة واجر کبیر دوی لره بخنه ده او اجر لوی دی دا هغه دي چې اورېدلي ده او سوچ یې کړی دی وأسروا قولكم أو اجهروا به او پټوي خبر خپل یا ښکاره کوئ هغه انه علیم بذات الصدور یقینا الله پوه دی په خبرو د سینو باندې الا یعلم من خلق آیا نه پوهېږي هغه ذات چې پیدایشي کړی دی چې کوم رب پیدا کړی دی دا مخلوق هغه به د مخلوق نه خبر وهو اللطيف الخبير او هما غباريك شيزنا إني خبردار دي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أغلا أغزات تيچي غرزولي دا تاسو لرزمك تابي ذلولا يعني تابي كري دا تاسو فامشوا في مناكبها
نو ګرځئ په لارو د هغې کې وکلوا من رزقه او خورئ د رزق د الله نه وإلیه النشور او خاص هغه ته ورپاسېدل دي بیا وګرځئ په ځمکه کې څه وکئ رزق ځان له ولټوئ الله دا رحم کړی چې دا ځمکه یې موږ ته تابع کړې وګوره دلته الله وی فمشو سورة الجمعة کې څه ووي إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا منډه کوئ تادي وکئ دلته څه ووي وګرځئ خو قصه موږ الټه کړې ده ګډه وډه کړې ده کومه منډه چې موږ وو دنیا دپاره که دې پې ولیدو نو حیران به شي دین پاره کې هغه ګرځېدم نشتي که نه زمړ بیا به وکړو الله مهربانه بادشاه دی چې رزق ستا په نصیب تا ته ومیلاوي نو په دې کې بلکل ځان لیونی کوم ښه الله ته به واپس کېږي نو د الله نه دې یری أأمنتم من في السماء آیا تاسو په امن یې د هغه الله نه چې په اسمان کې دی او السما بره طرف ته هم وایي او موږ مخکې خبره ذکر کړې چې فی به معنی ده علا سر راځي یعنی هغه رب چې په اسمانونو باندې دی د هغه نه تاسو په امن کې یریږئ چې نه الله وایي ان یخسف بکم الارض چې داخل به کې تاسو په ځمکه کې ځمکه به کولاو کې تاسو به کې وردننه کې فاذا هي تمور نو ناڅاپه په باغ خوځېږي زلزله وپې راشي ام امنتم من فی السماء آیا نه یېرېږئ د هغه الله نه چې په اسمانونو کې دی ان یرسل علیکم حاصبا چې راوبلیږي په تاسو باندې باران د کاڼو فستعلمون کیف نذیر نو زر ده چې پته به ولګي تاسو ته چې څرنګه دي يرول زما ولقد كذب الذين من قبلهم او یقینا دروغجن ګڼلی دی حق لره هغه کسانو چې مخکې و د دوی نه فکیف کان نکیر نو څرنګه و عذاب زما هغوی لره هغه پخواني الله په عذاب کې رانیولي نو الله وایي څنګه عذاب ما هغوی له ورکو معنی ده چې داسې عذاب که تاسو انکار وکړو نو په تاسو باندې هم راتلی شي اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ایا نه ګوري دوی مارغانو ته د پاسه د دوی نه په داسې حال کې چې وزرې خورونکي یو بندی هغه دعوت ورکړي الله دوی ته چې د دې رب نه او د دې عظیم رب د توحید نه انکار څنګه کي تاسو خو لږ دې مارغانو ته وګورئ که نه چې په هوا کې رواني او دا وزرې کله خورئ او کله راټولئ ما یمسکهن الا الرحمن نه ټینګئ دغه مارغانو لره مګر رحمان انه بكل شیء بصیر یقینا هغه په هر شي باندې لیدونکی دی امن هذا الذي هو جند لكم بلکې څوک دی هغه ذات چې هغه لښکر شي تاسو لره ینصرکم من دون الرحمن چې مرسته وکړي ستاسو سوا د رحمان ذات نه څوک شتي الله وایي یو لښکر چې ستاسو مرسته وکړي د الله په مقابله کې د الله نه علاوه ان الكافرون الا فی غرور ندی کافران مگر په دوکه کې دي او چې د کوم رب نه علاوه زموږ څوک نشي چې مرسته وکړي نو بیا د هغه سره رابطه مضبوطول پکار دي ځکه چې نور خو زموږ څوک نشتی که حق الله دی امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا بلکې څوک دی هغه ذات چې رزق درکړي تاسو ته که چېرې بند کړي هغه الله رزق خپل څوک به د رزق درکړي وي هېڅوک نشي ورکولی او په بعضو الله بند کړی نو چې الله یې غریب کړي او نه یې مالداره کړي والله دا خلک که ډېرې مرستې وکړي او د وکړي او نه مالداره کړي او نه مړېږي او چې الله یې موړ کړي نو سم یې موړ کړي
الله دې زموږ نه دا رزقونه نه بندوي، الله دې زموږ رزق پراخه کړي او الله دې حلال برکتي رزق موږ له راکړي. بل لجوا في عتو ونفور، بلکې دوی ورننوتي دي په سرکشۍ او په نفرت کې. اصل خبره دا ده، نو دغه خبرو ته سوچ نشته. اوس فرق بیانېږي موحد او د مشرک په منځ کې، کافر او مسلمان په منځ کې. افمن یمشي مکبا علی وجهه، آیا بس هغه څوک چې رواني پړ مخې په مخ خپل، اهدا ډېر هدایت واله دی، امن یمشي سویا، او که هغه څوک چې رواني برابر علی صراط مستقیم په لار نیغه. یو سړی پړ مخې روان دی، مخې په ځمکه پروت او روان دی، او یو سړی په نیغه لار نیغ روان دی. ګوره نیغه لار نیغ روان دی. کله داسې چې سړی نیغې خو لار صحیح کږی، او کله لار نیغې خو سړی پې کوږ وږ روان وي، نو لار هم نیغه ده، سړی هم نیغ دی. صحیح په اسلام عمل کې الله وایي دا دواړه یو شان کېدی شي؟ نشي کېدی. ګوره دا صرف د دنیا مثال نه دی، آخرت کې به هم داسې حدیثونه موږ سره تېر شو، څو ځایونو کې بیان کړو چې دا جهنمیان به ملایک راکاږي په مخونو د هغوی باندې جهنم ته، او جنتیان به نیغ جنت ته ځي. نو دا فرق هلته هم دی. قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، ويا هما الله غزات چې پیدا کړي یې تاسو او ګرځولي دي تاسو لره غوږونه او سترګې او زړونه. قلیلا ما تشکرون، ډېر لږ شکر ادا کوئ تاسو. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، ويا الله غزات ته چې خواره کړي یې تاسو په ځمکه کې. وإلیه تحشرون، او خاص هغه ته به ورجمع کېږئ. نو هغوی به وخندل، وي د جمع کېدو د ورځ به کله وي. ويقولون ويدوي متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، کله به دا وعده د قیامت که چېرته تاسو رښتیني یئ. قل ورته ووایه انما العلم عند الله، یقینا علم د دې د الله سره دی. وانما انا نذیر مبین، او یقینا زه یره درکوونکی ښکاره یمه. زما کار صرف څه دی؟ یره درکول دي. نور الله ته پته کله به راځي قیامت. ښه نو اوس الله بیانوي چې کله راشي بیا به یې څه حال وي. اوس خو یې غواړي فلما رأوه زلفا، نو هر کله چې وویني دوی هغه نږدې څه ویني؟ نږدې قیامت. چې کله دوی دا قیامت نږدې ویني، یعنې مخامخ یې ویني. سیئت وجوه الذین کفروا، نو بد بکړی شي مخونه د کافرانو، رنګونه به بدل شي، په بد حال به شي. وقیل او به ویلی شي هذا الذي كنتم به تدعون، دا هغه ورځ ده چې تاسو به دا غوښته. اوس صورت آخره کې الله پیغمبر ته وایي چې دې مشرکانو ته یو خبره وکړه چې موږ سره د ایمان نه د الله نه هېرېږو او تاسو سره د کفر د الله نه هېرېږئ، نو څوک به هم د عذاب نه خلاص کړي. بعض مفسرین وایي چې مکې والو به دا وي چې دا پیغمبر به مړ شي او د ده دا ملګري به هم ختم شي، الله به ترې موږ خلاص کړي. نو جواب وشو چې که موږ باندې مرګ راهم شي زموږ هم پرېږدئ، تاسو چې الله په عذاب کې راونیسي نو څه به کوئ؟ څوک به هم خلاصوي. قل ويا أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، کچرته هلاک کی ما لره الله وغه څوک چې ما سره دي، او رحمنا یا رحم وکړي په موږ باندې، زموږ هم پرېږدئ، موږ سره که هر څه کېږي. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، نو څوک دی چې بچ بکی کافران د عذاب دردناک نه. قل هو الرحمن آمنا به، تو وایه دغه ذات بې حده مهربانه دی. آمنا به، ایمان راوړی دی موږ په هغه باندې. وعلیه توکلنا، او خاص هغه ته ځان سپارلی دی موږ.
فستعلمون من هو في ضلال مبين. نو زر د چې تاسو ته به پته ولګي چې څوک دی په ګمراهۍ ښکاره کې. دې کې دمکي ده او یره ده چې بس انتظار کوئ تاسو ته به پته ولګي چې څوک په ګمراهۍ کې دی. اوس سوال د مشرکانو نه، که الله د نه دا اوبه بندي کړي نو بل څوک دی چې تاسو له اوبه راوړي؟ هېڅوک نشته. نو بیا ولې دغه الله بندګي خالص نه کوئ؟ قل ويا أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، خبر راكي كچرتو گرزيو بستاسو وچي، فمن يأتيكم بماء معين، نسوك دي چراب ولي تاسو تو برواني. سوک شتی بیا؟ نشتی. سورت پاوله که اللہ وی چه باچائی ټوله د الله په لاس کې د قادر دی پارس، نو قدرت یو په آخره کې بیان کو که دا اوبه درنه الله ورکی کی که نه نو د هغه نه علاوه بل څوک نشي راویستی. د هغې نه بعد دی سورت القلم او دې ته سورت نون هم ویلی کېږي او دې ته سورت نون والقلم هم ویلی کېږي. 52 آیتونه دي، مکی دی او د نازلېدو په اعتبار سره د یو قول مطابق دا دویم صورت دی. په دې کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق بیان کړي دي، د هغه شان بیان کړی دی چې کله مشرکانو په هغه باندې بدې ردې ووي په هغه پسې الله یې دفاع وکړه. او په دې صورت کې دا خبره بیان شوې ده چې څوک د دې پیغمبر خلاف کوي نو هغه به ډېر بد اخلاقه وي او هغه به تباه کېدونکی وي. په دې صورت کې 2 رکوګانې دي. بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم، قسم دے پا قلم باندی، وما یسترون او باغ سچلکی دوی. اللہ پا قلم قسم وخوڑ، دلیل لے چے قلم یوچت مخلوق تے او اشارہ اللہ دی طرف تو اکڑا چے قلم لزور ورکی. دا اللہ دا خوخ نو دا صفت مکوی چیرہ منگ پختانہ منگ سا منگ خوی منگ جاہلہ قومم پردیسی خوشحال شی وکھائی منگ جاہلہ قلم استعمال کا پرید دا خبری دا منگ جاہلہ ہو، منگ غیرت ہو، منگ کتا ہو، منگ برا ہو، ٹوپکا ہو، تماچا ہو. یروی پختن بمانی کنور ایوی ڈوڑی درک میں نہیں لگی خو ٹوپکی کور کی پروت دا صفت تے. ټوپکې چې کور کې پروت دی معنی ده چې داسې معاشره ده چې په یو بل یقین نشتی، امن او امان نشتی، ډز او ډوز او یو بل ویلي. دا صفت دی. دلته چا سره ټوپکې شتي؟ نو دا یوازې ټیکه موږ اخیستې دي. اوس دلته د چا هېڅ چا سره ټوپک تماچه نشته، امن او امان دی. صفت د داسې معاشرې وکوه یاره دسی زی ته تلی ومه نه چا سره ټوپک و نه تماچه وه نه چا یو بل ته څه وي. صفت داسې کوي که نه داسې علاقې ته تلی ومه چې هر سړي ټوپک شاته اچولو او په بډه یې تماچه وه نه. نو زور څه له ورکول غواړي؟ قلم لا، علم لا. په دې باندې خلک مخ کېږي. ټوپک تماچه دا په جهاد کې په خپلو ځایونو کې استعمالي، د کافر په خلاف کنه د مسلمان په خلاف، د کافر په خلاف، مسلمان په خلاف نه. وما یسترون او په هغه څه چې لیکي دوی، لیکي دوی بعض وایي چې عام الله قسم خوړلی، بعض وایي چې ملایک تی مراد دي چې ملایک چې څه لیکي. اول پیر چې الله قلم پیدا کو حدیث کې راځي، امام ترمذی راوړی دی چې ان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب. الله چې دا قلم اول پر پیدا کو الله ته ولیکا، وی هغه وایي چې یا ربي وما اکتب څه ولیکم؟ وی الله ته وایي چې اکتب القدر وما هو کائن الى الابد، تقدیر ولیکه او قیامت پورې چې به څه کېږي هغه ټول هر څه ولیکه، دغه هر څه ولیکه.
قسم ولي وخړو ما أنت بنعمة ربك بمجنون نیت په نعمت در بخفل سره لیونی. د دې نعمت مراد قرآن او وحی ده، یعنی ته په دې قرآن سره لیونی نه، یا د نعمت مراد احسان دی، یعنی ستا الله په تا احسان کړی دی، ته لیونی نه. دا خو دوی ګډې وډې وایي تا ته لیونی وایي، لیونی دي سي. وإن لك لأجرا غير ممنون، او یقینا تا لره خامخا اجر دی چې نه به پرې کېږي. څنګه به پرې شي؟ او د دې ټول امت اجر به هغه پسې روان دی، نو د پرې کېدو څه وخت پکې راځي؟ نه راځي. وإنك لعلى خلق عظيم، او یقینا ته په اخلاق لویو باندې. دا تزکیه د الله له طرف نه ده. او ځکه کله چې عائشة رضی الله عنها نه تپوس وکړو سعد بن هشام، صحیح مسلم کې روایت دی چې اخبریني یا ام المؤمنین عن خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اخلاقو باره کې راته ووایه ای د مؤمنانو مور. هغې ورته ویل واره اتقرأ القرآن، ته قرآن وی؟ ویاو. وی کان خلقه القرآن، دغه قرآن لوله په دې کې چې کوم شان د مؤمنانو بیان شوی دی دغه دغه اخلاق. نو الله صفت د اخلاق وکړو. او امام عطیه رحمه الله وی معنی دا چې وانک لعلى ادب عظیم، یقینا ای پیغمبر ته ډیر ادبناک انسان یې، پتا کې لوی ادب دی. عبدالله بن عباس وانک لعلى دین عظیم، ته په یو عظیم دین باندې. فستبصر ويبصرون، نظر د چې ته به وینې او دوی به ویني. بأیکم المفتون، چې په کوم یو ستاسو باندې لیونتوب دی. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله، یقینا رب ستا ښه پوه دی په هغه چا چې ګمراه کېږي د لارې د هغه نه. وهو اعلم بالمهتدین، او هغه ښه پوه دی په هدایت والو باندې. د دې حقیقت به پته ولګي. فلا تطع المكذبین، نو خبره مه منه د تکذیب کوونکو. ودوا لو تدهن فیدهنون، خوښوي دوی که سس شي ته نو دوی به هم سس شي. یعنې که تا ګزاره وکړه دوی هم ګزاره کوي. ګزاره په څه کې؟ دین پرېښودو کې. یعنی که تا دین څه پرېښودو که نه دوی سره اسانتیا جوړوي. یعنی دوی چې را څومره زور په تا لګولی دی د دې دپاره لګیا دي چې ته دوی ته یعنی دوی سره نرمي وکړي او د خپل دین دا مسلې پرېږدي. نو دا صورتونه مکي دي، ټوله خبره مشرکانو سره روانه ده. ولا تطع كل حلاف مهین، او خبره مه منه د هر ډېر قسم خور سپک انسان. دا آیتونه د انس ابن شریق په باره کې راغلي دي. او چا ویلي چې دا آیتونه د ولید ابن مغیره باره کې دي چې دوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تنګ کړی و ډېر. الله وایي ځان ترې لرې ساته. هماز مشاء بنمیم، ډېر عیب لګونکی، ډېر وړونکی چغلۍ لره. مناع للخیر، ډېر منع کوونکی د خیر. معتد زیاتې کوونکی، اثیم ډېر ګناهګار. عتل سخت جبې، بعد ذلك وروستو د هغې نه زنیم حرامي هم دی. بد صفته دی، بدخویه، غلط کارونه والی دی چې د پلار یې پته نه لګي. یو معنی ده یا په خپله په غلطو کارونو کې لګیا دی. ان کان ذا مال وبنین، په دې وجه چې دی مال او زامنو واله دی، د دې د لاسه سرکشه شوی دی. اذا تتلى علیه آیاتنا، کله چې لوستلی کېږي بدایتونه زمن. قال دی وی اساطیر الاولین، دا قصې د پخوانو دي. سنسمو علی الخرطوم،
زر ده چې وبه د هغو دلره په خړتم باندې یعنې پوزه باندې. یو قول دا دی چې بیا د بدر په میدان کې د تورې په ګزار باندې لګېدلی و، نو دغه نښه شوه د خړتم. او بعض علما وایي چې نه، یعنی آخرت کې به د ده په دې پوزه باندې داغ ولګو په خړتم باندې چې صفا پته لګي چې دا سړی څه دی، جهنمي دی. نو د دې د لاسه به یې شرم ښه ډېر شي. انا بلوناهم یقینا من ازمیخ کو په دوی باندې بچا مکی په مشرکان، کما بلونا لکه چې ازمیخ کړی من اصحاب الجنه په باغ والو باندې. اوس د باغ والو قصه الله راوړي. خلاصه ده په دې باندې ګوره ما یو مستقل بیان هم کړی دی، هغه بیا واورئ صرف په دې باغ والو باندې. دا په یمن کې یو نیک عمله سړی و او د هغه دا طریقه وه چې کله به میوه فصل راورسېدو هغه به په درې حصو کې تقسیم کړو، یو د غریبانانو، بله به یې په باغ ولګوله، او بله به یې دوا. درې حصې. کله مړ شو زامن وی مړ وي دغه لیوني ته وګوره، زمونږ ځان له دومره خرچي دي چې غریبانانو ته پکې نه جوړېږو. نو بس دا غریبانان یې وشړل، الله په هغوی عذاب راوست. اکه قصه الله بیانوي چې هغوی ناشکري کړې وه، الله ترې نعمت واخیستو، مکې والا ناشکري کوي نو په دوی هم عذاب راتلی شي. اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، کله چې هغوی قسم وخوړو چې خامخا پرې کوي به دا باغ په وخت د سبا کې. یاره وایي سهار وختي وختي به لاړ شو ښه، نو چې را فصل وړوکی کړو یا میوې را وشو کو وختي. ولا یستثنون، او نه جدا کو حق د غریب، د هغې پکې د سره باس ونه کو. ولا یستثنون یو معنی دا ده، یو معنی دا ده ولا یستثنون چې یعنې داسې ونه یره که الله وغواړي. فطاف علیها طائف من ربک، نو راغی په هغې باندې د شپې راتلونکي عذاب د طرف د ربستانه، وهم نائمون وغیودو فاصبحت کالصریم، نو وګرځېدو باغ په شان دیرو. فتنادوا مصبحین، نو آوازونه یې وکړل یو بل ته د سبا په وخت کې، سهار راپاڅېدو وختي، ان اغدو علی حرثکم، چې سهار وختي لاړ شئ فصل خپل ته، ان کنتم صارمین، که چېرته تاسو پرې کوونکي یئ، که اراده مې. فانطلقوا، نو لاړل دوی، وهم یتخافتون، او دوی پټې خبرې کولې. الا یدخلنها اليوم علیکم مسکین، هسې نه چې راننوځي دې باغ ته نن په تاسو باندې غریب. څوک پرې نه دی باغ ته ګوره وختي وختي، هغو هغه پلار عادت کړی و، نیک سړی و، خلک به راتلو دروازو ته به ولاړو، پوه به شو. دا نیک عمله سړی الله د آخرت نه مخکې په دنیا کې مشهور کړي په نیکو اعمالو سره. څه ښایسته ژوند دی والله. سړی چې سوچ وکړي چې ستا باغي او د میوې او د فصل وخت چې کله شي که نه، او ستا دې باغ ته بهر لینډ لګېدلی، دا هر چا ته نه لګي. ګورې ته دا وایې چې ما ته به م ولګي او هغه ته به م ولګي او پلاني ته به م ولګي. دا داسې کدو کریله سړي پسې خلک نه راځي، د کار سړی ځکه ورته بهر خلک ولاړ. دا خو پلار عادت کړي، نو دوی چې وختي لاړ شي وختي، چې څوک غریب را نه شي. وغدوا علی حرد قادرین، او سهار وختي لاړل په غوسې سره چې په خپل خیال کې قادرو. یو خو غوسه و، قادرین ځان یې څه ګڼو، قادر یعنې چې څه موږ وغواړو دقه به کېږي. فلما رأوها، نو هر کله چې دوی ولیدو باغ، قالوا اوی دوی انا لضالون، یقینا من خامخا لار خطا کوونکي یو. دا زموږ باغ خو نه دی،
یعنی په یو شپه کې ول الله باغ داسې کړی و چې دوی بیا خپل باغ نه پیژندو. بل نحنو محرومون، بلکې موږ محرومه کړی شو. نه نوي زموږ هغه دی، زموږ هغه باغ دی خو الله رانه هر څه واغېستو. قال اوسطهم، اوی غوره د دوی نه، کم ورور چې په دوی کې غوره و هغه ووی الم اقل لکم، ای نه ویلي ما تاسو ته لولا تسبحون، ولې پاکي نه وایئ د الله، یعنی ولې تاسو انشاء الله نه وي. یو معنی دا ده. او چا داسې ویلي چې معنی دا ده چې ما تاسو ته ویلي نه و چې پاکي د الله وایئ، شکر د الله ادا کوئ چې دومره نعمتونه یې درکړي، خو تاسو نه منلی زما که. قالوا يا غوي سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، پاکی در رب زمانگ لرا یقینا من ظالمانو. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، نورا مخامخ شو باز د دوی په بازو باندې یو بلی ملامت کول، تاوی او تاوی، خو تاوی غریب لمور کو، تاوی غریب لمور کو. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، هاي افسوس تے منگ لرا یقینا منگ سرکشانو. وی منلا عسى ربنا، امید دے چھ رب زمانگ با ان يبدلنا خيرا منها، فبدل کراکی منگ تغورد دینا. إنا إلى ربنا راغبون، یقینا منگ رب خبلتا رغبت کون کیو یا مینه کوونکیو. دا خبره په هغه ټیم وکړه چېرې بس خپل رب ته موږ واپس کیږو. انا الى ربنا راغبون. دې کې نور هم ډېرې معنی شته خو دا وخت لږ دی. او بیا راځي بعضو اثارو کې چې الله دوی توبه قبوله کړې و، دا باغ دوی ته واپس ملاو شوی و. مسلمانانو خو دا دی چې د مال هغه هرس پې هغه پې زیات شوی و، نو هغې د لاسه پې الله دا عذاب راوستو. کذلک العذاب، دغه شان عذابي په ناشکرو خلکو. ولعذاب الآخرة أکبر، او خامخا عذاب د آخرت خو بیا ډېر لوی دی. لو کانوا یعلمون، که چېرته دوی پوه دی. مجرمانو دپاره عذاب دی. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، یقینا متقیانو دپاره په نزد د رب د هغوی جنتونه د نعمتونو دي. افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایا ګرځو به موږ مسلمانان په شان د مجرمانو، یعنی دواړه برابر کو؟ نشي برابر کېدی. مخکې دا مسله بیان شوي. ما لکم څه چل دی تاسو لره کیف تحکمون، څنګه فیصلې کوئ؟ دا اوس خبره شوه چې د الله منونکی او نه منونکی یو شی دی، موحد او مشرک یو شان دی. ام لکم کتاب فی تدرسون، آیا تاسو لره کتاب شته چې په هغې کې لوستل کوئ؟ یعنی تاسو سره څه کتاب شتي چې په هغې کې دا خبرې لیکلی شوي چې مشرک به هم جنت ته ځي او موحد به هم جنت ته ځي. هغوی به دا وي که نه، وی که جنت ته دا مسلمانان ځي نو موږ هم ځو. الله وی مسلمان او کافر یو شان کېدی خو نشي. ان لکم فیه لما تخیرون، یقینا تاسو لره په هغې کې خامخا هغه څه دي چې تاسو یې خوښوئ. په څه کې؟ په کتاب کې. بارک الله فیک. آیا تاسو سره داسې کتاب شتي چې په هغې کې ستاسو دپاره دقه څه ده کوم چې تاسو خوښوئ؟ ام لکم ایمان علینا بالغة الى یوم القیامة، آیا تاسو لره شتي قسمونه زموږ په ذمه باندې چې رسیدونکي تر ورځ د قیامت پورې
إن لكم لما تحكمون يقينا تاسو در خامخا اگه سدی جی تاسوی فیصله کوي. بل سوال داره آیا اللہ تاسو سره لوزونه کړي سلوزونه کړي تاسو سره د قیامت پورې چې دا لوز به پوره کیږي چې تاسو به جنت ته ځئ او تاسو کامیاب یې دې سشتي نه. ان لکم لما تحکمون بس تاسو خپله مرضي ده لګیایي نو چې د ځان دپاره هم څه ثابت کړو. دا خو ستاسو د مرضۍ کار خو نه دی. نو ځکه الله وایي سلهم ایهم بذلک زعیم تپوس وکړه د دوی نه چې کوم یو د دوی په دې خبره ذمهوار دی چې او الله لوز اخیستی دی او الله موږ سره لوز کړی دی. څوک دې راشي ذمهواري دې والي که نه. ام لهم شرکا ای دوی لره شریکان شتي فلیأتوا بشرکائهم نو رادي ولی شریکان خپل ان كانوا صادقین کچرته رښتیني دوی یعنی که دوی سره معبودان یې چې موږ سره شریک کړي دي نو دوی د هغه خپل معبودان راولي که نه. کیدای شي هغوی دا وایي چې موږ سره خو بوتان دي هغوی به موږ جنت ته بوځي. الله وایي را دې ولي آخرت کې به دوی څه حالي د دوی او د دې بوتانو د دوی او د دوی د معبودانو هغه قرآن کې ځای په ځای بیان شو. یوم یکشف عن ساق په کومه ورځ چې ښکاره به کړی شي پنډۍ ویدعون الی السجود او راوبللی شي دوی سجدې ته فلا یستطیعون طاقت به نه لري. دا د قیامت یو حال بیانېږي چې دې ټولو ته به د سجدې دعوت ورکړی شي چې کله الله رب العزت خپله پنډۍ ښکاره کړي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي نو دوی به سجده نشي لګولی. ولې ځکه چې لګولي نه دي سجدې چېرته الله ته. خاشعة ابصارهم ذلیله به یې سترګې د دوی ترهقهم ذله د پاسه به راغلی په دوی باندې ذلت. وقد كانوا يدعون الى السجود او یقینا و دوی چې رابللی کېدل به سجدو ته وهم سالمون او دوی به روغ یعنی دنیا کې ښه روغ رمټو الله ورته ویلي چې منځونه کوئ سجدې لګوي دوی نه دي لګولي. هلته به د دوی د املا روایت کې راځي چې د دوی د املا به د لرګي په شان شي. که سجده کول غواړي خو سجده به نشي کولی ځکه چې دوی مخکې نه دي کړي. او دا خبره بار بار موږ بیانو چې په څه مړ شو په حقه وپاسې که په سجدو مړ شوی که نه معنی ده چې آخري عمر کې دې د الله بندګي کړې ده سجدې دې لګولې همدقې باندې وپاسې او قیامت په ورځ به د الله د سجدې طاقت درکوي نو دوی به سجده نشي لګولی. بعضو علماو ناشنا خبره کړې ده ګورئ وایي دا آیت د هغه چا په باره کې دی چې هغه د جمع منزله نه راځي چې دوی ته به اعلانونه کېدو مؤذن به اوازونه کول چې راشئ سجدو له او دوی به نه راتلو. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث نو پرېږده ما او هغه څوک چې دروغجن ګڼي دا قرآن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زر ده چې په ارام ارام سره به راونیسو دوی د هغه ځینه چې دوی به نه پوهېږي. استدراج دې ته وایي یعنی په چل په طریقې سره رو رو راګیرول. الله وایي موږ به یې داسې په ارام راونیسو چې دوی به په ځان پوه هم نشي. واملي لهم او مهلت ورکوم دوی ته ان کیدی متین یقینا چل زما مضبوط تی. ام تسألهم اجرا ای غواړي ته د دوی نه مزدوري فهم من مغرم مثقلون نو دوی د وجې د تاوان نه درانه کړی شوي دي.
كيدي شداغي دلا سينمني أم عندهم الغيب فهم يكتبون آية دوي سرا پوها دا غيب دا بس دوي لكل كيدا غينا پوها دا غيب دا دوي سرا دوي دا غينا لكل كي معنى دا يعني دوي سرا دا غيب سا علم شتي چی دا غینا دوی دا خبر را لکلی چی او منگ پا نیغ لاری و منگ با جنت تزو فاصبر لحکم ربک نصبر کوا فیصلی در بخفلتا ولا تكن كصاحب الحوت او مکیگ بشان دمهی والا دا سنه چی تم دا قوم نخپشی او بی اجازت لارشی نو صبر کوا مهی والا پشنکار ونکی چاگی یونس علیہ السلام اذ نادا وهو مکذوم کل چاگا وازکو وغد غم ندکو لولا ان تدارکه نعمت من ربی کچرت نویلان دکڑی آغا نعمت دا طرف درب داغنا لنبذ بالعراء وهو مذموم نو خامخا گزار کړی شی به په میدان کې او هغه به بدحاله وي خو الله پرې رحم وکړو که نه نو که د الله دا رحم نه وی نو هغه نشو خلاصېدی الله پرې رحم وکړو فاجتباه نو غوره کړو هغه ربه رب د هغه په توبې سره یې غوره کړو په رحمت او په مهربانۍ سره یې غوره کړو فجعله من الصالحین نوے گرزو آگا دا پورا نیکانونا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا او یقینا نجدید آگا کسان چی کافران دی لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ چی اخوی تالر پا نظرون اخبلو سرا سنگ پا نظرونو سرا چی نظر دیکی نجدی دی چرا کافران تا نظر کی بعض مفسرین وی دوی با نظر بازان را وستو چرا سرید نظر که پرشتیا چی منگ تی خلاص شو نو نجدی دی اللہ وی چی دوی تا نظر کی دلیل لی بدی بانی چی نظر حق تی او ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث تی العین حق نظر لگی دل دا حق تی دا اللہ پا ایزن سرا چا اللہ اول او چا اللہ ونگواری بیانا لگی نظر لما سمعوا الذکر ہر کلچ واورید دوی وحی ویقولون انہو لمجنون اویدو یقینا دے خام خالے وندے وما هو الا ذکر للعالمین او ندے دا مگر نسیت دا پارد مخلوقاتو سورت پہ ابتدا کی ما انت بنعمت ربك بمجنون او ختم شو ويقولون انه لمجنون سورة الملك ختم شيء فستعلمون من هو في ضلال مبين تصوفته لقي وعيد يرد او سورة القلم فستبصر ويبصرون تبويني دوي بمويني داغينا بعد دي سورة الحاقة سورة الحاقة لدي بلنم دي سورة الواعية او دي دريم نم دي سورة السلسلة دي كده زنزير باسته دو پنزوس آیتونا مکی دے نازل شوی دے یا نازل دو پہ اعتبار سر اتاویا نمبر دے پا دے کے دا قیامت احوال بین شوی دی او دا خبرہ چی یقینا قیامت راتلو والا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ثابتی دن کے ورز الحاقہ یعنی حق اگا ورز چی حقیقت کی راتلو والا دے ثابتی گی واقعی کی دن کی دا یقینی دا طول معنی صحیح دی ملحاق صد ثابتی دن کی ورز وما ادراک ملحاق
او سپو کړی ته چې څه د ثابتېدونکې ورځ. د عربو دا عادت دی چې کله د یو شي عظمت بیانوي که نه نو تپوس بار بار کوي څه شی دی دا او دا څه شی دی او تا ته څه پته ده دا څه شی دی. نو دې کې مقصد څه تعظیم لوی بیانول د هغه څه باره کې چې خبره روانه. كذبت ثمود وعاد بالقارعة تکذیب کړو سمودیانو او عادیانو په هغه ورځ چې ټنګونکې ده زړونو لره. القارعه د قیامت بل نوم دی، ټنګوي به زړونه، او دې تفصیل به راشي په خپل ځای کې انشاءالله. ګوره مخکې ووي سورة قلم آخره کې چې نږدې دي چې د کافران ته نظر کړي او تاسو سره مقابلې کې. اوس د هغه قومونو بعض ذکر کېږي چې کوم خپل پیغمبران تنګ کړي دي. فاما ثمود بس هر چې سمودیان دي فاهلكوا بالطاغیه نو تباه کړې شول په سختې چغې سره. واما عاد او هر چې عادیانو فاهلكوا بريح صرصر عاتيه نو تباه کړې شول په هوا تیزې سره د حد نه تېروتونکي. عاتیه چې د حد نه واوړي. سخرها عليهم 7 ليال چلولې وه په هغوی باندې وشپې و8 أيام وتورزي حسوما چې سپېرې وي. فترى القوم فيها صرعا نو تبیني قوم لره په هغې کې پړمخې پراته كأنهم أعجاز نخل خاویه گویا که دوی تنې د کجورو دي را پرېوتونکي. فهل ترى لهم من باقیه نو آیا اینې ته دوی لره یو باقي پاتې کېدونکی څوک پکې نه وي. وجاء فرعون او راغلی فرعون ومن قبله او هغه څوک چې مخکې و د هغه نه والمؤتفکات او هغه کلي چې الټه کړې شوي دي بالخاطئه په غټې ګناه سره شرک او نافرمانی او نور ګناهونه. فعصوا رسول ربهم نو نافرمانی وکړه هغوی د پیغمبر د رب خپل نه. فأخذهم أخذة رابیه نو هغه راونیول دوی په رانیو سختو سره. انا لما طغى الماء یقینا من هر کله چې د حد نه تېرې شوې اوبه کله نوح علیه السلام په وخت کې حملناکم فی الجاریه نو سواره کړئ موږ تاسو په کشتۍ کې. ولې الله موږ سواره کړي هغوی باندې نعمت دا په موږ او د مکې په مشرکانو په ټولو نو ځکه دا نعمت ټولو ته رایدي. لنجعلها لکم تذکرا د دې دپاره چې وګرځو کشتۍ ستاسو دپاره نصیحت. وتعیها اذن واعیه او یاد کی دی لره غوږونه یادونکي. هسې غوږونه نه کم یادونکي هغه غوږونه چې واعیه دي یادونکي دي صرف نوم غوږی نه دی ویلی. نو اوس د قیامت حالات بیانوي. فاذا نفخ في الصور نفخة واحده نو کله چې پوکې وکړی شي په شپېلۍ کې پوکې یو. وحملت الارض والجبال او پورته به کړی شي ځمکه او غرونه. فدکتا دکة واحده نو وبه ټکولی شي په ټکولو په یو ځل. فدکتا یو معنی دغه ده. بله نو مات را مات بشي په یو ځل یا وبه جنګولی شي په جنګېدو یو ځل سره. فيومئذ وقعت الواقعه نو په دغه ورځ به واقع شي واقع کېدونکې مصیبت. وانشقت السماء او وبت شوي اسمان. فهي يومئذ واهیه نو هغه به په دغه ورځ کمزورۍ
والملك على أرجائها او ملائک بطرفونو د اسمان باندې په غاړو باندې وي ويحمل عرش ربك فوقهم او پورته کوي به عرش د رب ستا د پاسه د هغوی نه یومئذ په دغه ورځ 8 ملائک مخکې د ملائکو باسو شو نو فوقهم کې ضمیر دغه ملائکو ته راځي چې اتو ملائکو به قیامت په ورځ د الله عرش نیولی دلته یو بعض علماء دا تفسیر کړی دی چې اتونه مراد 8 صفونه دي یعنی 8 صفوف چا دا ویلی دي او چا ویلی چې 8 قسمه ملائک او دا ملائک عبدالله ابن عباس وی دا چې الله د عرش به نیولی دوی ته ویلی کېږي الکروبیون دا دوی نوم دی الکروبیون او مشهوره دا ده چې دا 8 ملائک دي چې عرش د الله به عرش د الله به اوچت کړی یومئذ تعرضون په دغه ورځ به پیش کړی شي تاسو الله ته لا تخفى منكم خافیه نشي به پټې دی ستاسو نه یو نفس پټېدونکی یو معنی دا چې یو نفس به نشي پټې دی بله معنی دا ده چې ستاسو په اعمالو کې یو عمل به پټ نشي پاتې کېږي فأما من أوتي كتابه بيمينه پس هر چې هغه څوک دی چې ورکړی شي هغه ته عملنامه د هغه په ښی لاس سره فیقول نو وی به هاؤم راشئ اقرأوا کتابیه ولولئ عملنامه زما د خوشحالۍ نه به چغې راشئ خلکو راشئ وګورئ زما عملنامه وګورئ إني ظننت أني ملاق حسابيه یقینا ما یقین ساتو چې زه به میلاویدونکی یم د حساب خپل سره یقین ساتو مطلب څه دی یعنی ما دا خبره منله او د دې دپاره مې کوشش کو دا مطلب دی صرف دا نه چې یقین مې ساتو همداسې په خوله باندې ډېر خلک وایي چې آخرت را روان و دا عمل کو نو ځکه انجام فهو فی عیشة راضیه نو دی به په ژوند خوشحاله کی فی جنت عالیه په جنت اوچت کې قطوفها دانیه غنچکونه د هغې به نږدې کلوا واشربوا هنیئا خورئ او څکئ مبارک دی تاسو ته دا به ورته ویلی کي بما اسلفتم فی الایام الخالیه په سبب د هغې چې تاسو مخکې کړي وو په ورځو تېرو شوو کې د هغه اعمالو د لاس الایام الخالیه تېر شوي د دنیا ورځې واما من اوتي کتابه بشماله او هر چې هغه څوک دی چې ورکړی شو هغه ته عملنامه د هغه په ګس لاس کې فیقول نو وی به یا لیتنی هی ارمان دی لم اوت کتابیه چې نوی راکړی شوی ما ته عملنامه زما ولم ادري ما حسابیه او نه پوهېدم چې څه به حساب زما د سرتې خبر نه وی یا دا چې ما ځان خبر کړی نه دی یا لیتها کانت القاضیه هی افسوس دی چې وی د مرګ فیصله کوونکی ما لره چې یعنې زه په دې سره مړ خو دی یو پیر ختم شوی خاوري شوی دې مرګ سره زه داسې خاوري شوی چې بیا نه راپاڅېدی و دې ته غوږ کېدی ښه ما اغنا عني ماليه هیڅ فایده را نه کړه ماته مال زما هلک عني سلطانیه تباه شو زما نه طاقت زما خذوه فغلوه ونیسئ دی
نو توقونه ورواچوي دتا دی به شي لیونی غونته کې شي نو دا چغې به په عرض محشر کې وایي او زما مال او زما بچي او زما طاقت دې ذلت ته وګوره نو دغه چغې به دی وایي الله او ملایکو ته یې بوځي ویې نیسئ بلې سټ که ورته توقونه ور واچوئ ثم الجحیم صلو بیا جهنم کې داخل کئ دی ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بیا په زنځیر کې چې ګزونه د هغې اویا ګزه دي فاسلکونو داخل کئ دی اویا ګزه د ملایکو ښه بعضو دا ویلي اویا ګزه د ملایکو نو دا زنځیر به په ده کې د لاندې نه ور واچولی شي بره په دې خوله به ترې راوځي یا په دې خوله به ترې ور واچي لاندې به ترې راوځي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم يقينا د إيمان نلرو پا الله باندې چې لوی دی دا وجه د عذاب دی ولا يحض على طعام المسكين او تیزی نه ورکوله په خوراک د مسکین باندې نه په خپله تیزی ورکوله او نه بل څوک را تیزو په دې باندې فليس له اليوم هاهنا حميم نو نشتی دلره نن ورځ دلته مخلص دوست ولا طعام إلا من غسلين او نه خوراک مگر د زخمونو د وینو زونا لا يأكله إلا الخاطئون نبخری دا خوراک مگر ډیر ګناهګاران فلا بس دی سینه دا اقسم بما تبصرون قسم خورم زه په هغه څه چې تاسو وینئ وما لا تبصرون او په هغه څه چې تاسو یې نه وینئ پس یې قسم وخوړو په هر څه باندې دې کې څه پاتې شو چې تاسو یې نه او چې تاسو یې نه وینئ په هر څه قسم شو او چې موږ یې نو ډېر دي که موږ چې نه یې نو ډېر دي موږ چې نه یې نو هغه ډېر قسم په دې خبره انه لقول رسول کریم یقینا دا قرآن خامخا وینا د رسول عزتمند رسول نه مراد دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وما هو بقول شاعر او نه د دا وینا د شاعر یو روایت کې داسې راځي چې عمر بن خطاب رضی الله عنه چې کله مسلمان کېدو نو دا آیتونه اورېدلي او هغه قصه چې د هغه سورت طه هغه آیتونه چې ویلي د هغه سندن کمزوري قصه ده خو داسې یو قصه راځي چې دا د هغې نه د سند په اعتبار سره ښه ده هغه وایي چې زه لاړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او د کعبې سره عمر بن خطاب وایي او ما چې زه سره خبرې کوم ډېر په غوسه ورغلم نو هغه په منځه ولاړو نو یې بس دا قرآن په ما ډېر خوږ ولګېدو زه په شاته ناست نو یې ما زړه کې دغه خبرې تلې راتلې چې دا د چا وینا ده نو یې دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې انه لقول رسول کریم وی بیا ما چې کیدای شي د شاعر وینای وی هغه د آیت وایي چې وما هو بقول شاعر وی ما چې کیدای شي کاهن جادوګري وی چې ولا بقول کاهن وما هو بقول شاعر او ند دا وینا د شاعر قلیلا ما تؤمنون ډیر لږ ایمان راوړئ تاسو ولا بقول کاهن او نه د وینا د کاهن قلیلا ما تذکرون ډیر لږ نصیحت اخلئ تاسو تنزیل من رب العالمین دا قرآن نازل ولدی د طرف د رب العالمین مشرکان به دا د ځان نه جوړ کړي الله وایي که د ځان نه جوړ کړی په ما باندې دروغ نو ولې ما به پرېښودی ویس بیا خو ما نه پرېښودو ولو تقول علينا بعض الاقاويل او که چېرته د جوړ کړي وی په موږ باندې بعض خبرې دروغ لأخذنا منه باليمين خامخا رانیولی به وی موږ د ده نه ښی لاس
ثم لقطعنا منه الوتين بیا به مخامخا پرې کړی وې د ده نه رګ د سټ مړ کړی به مو خبره به وله موږ ختمه کړی وې که چېرته الله وي په ما یې دروغ جوړ کړی الوتین هغه رګ ته ویلی کېږي د سټ رګ ورته وایي خو د هغې تعلق هغه د زړه سره یې دغه رګ به وله موږ ختم کړی وی بس فما منكم من أحد عنه حاجزين نو نه به وی ستاسو نه هېڅ یو تن د ده بچ کوونکې تاسو کې دې څوک هم نو چې دا پیغمبر بیا زما نه بچ کړی وی وإنه لتذکرة للمتقین او یقینا دا قرآن نصیحت دی د پاره د متقیانو وإنا لنعلم أن منكم مكذبین او یقینا من خامخا پوهیږو چې یقینا با ستاسو نه دروغ ګڼونکي دي حق لره وإنه لحسرة على الكافرین او یقینا دا خامخا افسوس دی په کافرانو باندې څنګه افسوس دی څنګه ارمان دی یعنی ارمان نه راوړه یو خو به دا ارمان کوي د قرآن د لاسه وانه قرآن ته اشاره ده او دغه ارمان دی خو دلته نږدې هغه وحي روانه ده خبره د وحي ده د دې د لاسه به دوی حسرتونه کوي چې ولې موږ دې وحي ته غاړه نه وایښودې او ولې موږ نه ومنلې وإنه لحق اليقين او یقینا دا قرآن خامخا حق دی یقینی دی فسبح باسم ربك العظیم نو پاکی وایا د نوم د رب ستا چې لوی دی سورت اوله کې د قیامت خبره شوې وه چې دا یقیني راتلونکې ده نو ختم شو په دې چې قرآن یقیني حق کتاب دی نو نه په قرآن کې شک شتی نه په قیامت کې شک شتی د هغې نه بعد دی سورة المعارج دې ته سورة سأل سائل هم ویل کېږي سأل سائل او دې ته سورة الواقع هم ویل کېږي الواقع څلور څلوېښت آیتونه دي مکي دی نازلېدو په اعتبار سره 9 اویا نمبر صورت دا خبره پکې بیان شوې ده چې هغه کافران د الله نافرمانه په دوی به لازم عذاب راځي کم عذاب چې الله لوز کړی او کم خلک چې تابعدار دي د الله او د الله د رسول هغوی ته به نعمتونه میلاویږي ګوره سورت بعض علما وایي سورة الحاقه او سورة المعارج مناسبت څه دی وایي دا سورت د هغې دغه سورت ته موضوع پوره کوي هلته هم د قیامت باسو د جنت او جهنم باسو دلته هم دقه باس دی په دې صورت کې 2 رکوګانې دي بسم الله الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع اغختو یو غختونکي عذاب واقع کیدونکي دلته دنه مراد عبدالله ابن عباس وی چې دا نضر ابن حارثو نضر ابن حارث د په عذاب پورې خاندل او یا الله که دا عذاب حقی نو په موږ یې راوله دا مسله کم صورت کې تېره شوې ده انفال او سورة الانفال فامطر علينا حجارة من السماء یا الله که دا قرآن حقی نو سجل وکړه په موږ د کاڼو باران وکړه نو دا عذاب یې غوښتلی دی الله وی للکافرین لیس له دافع کافرانو دپاره نشته دی لره دفع کوونکی من الله د طرف د الله نه ذی المعارج چې خاوند د اوچتو مرتبو دی یو خو دغه د اوچت مرتبې ذو الدرجات یو معنی دی دا ده ذی الفواضل والنعم دا هغه الله د طرف نه چې هغه خاوند د نعمتونو او د فضل دی
تعرج الملائكة والروح إليه ورخيج ملائكة وروح غتا روح سوكته جبريل عليه السلام يا كيديش أرواح تي مرادي أرواح دا بني آدم زكي جي كلاوزي لإنسان نو چرتزي برزي كان نو بازو دا غويلي اگر كمشهور دا جبريل عليه السلام في يوم باغ ورزك كان مقداره 50,000 سنة چه اندازه داغي 50,000 کال دا قیامت ورزياد دي كده علماء اقوال دي زين ذكر کو اغا مرجوح اقوال دي يعني دي زي صدور 15 قول دي چې دا 50,000 کال ورځ کم یو ده واضح دار چې قیامت ورځ عبد الله بن عباس هم دي سویل او حدیث کې راغلي دي یو حدیث دی په صحیح مسلم کې هم دی او امام احمد هم راوړی چې هغه حدیث کې داري چې الله به فیصله کوي د خپلو بندګانو په منځ کې فی یوم کان مقداره 50,000 سنه مما تعدون دسي دي یا مما تعدون نو 50,000 کاله ورځ دا قیامت ورځ دی او دلته دا ناس په دې وچه خوله دا ناس هم موږ دې دپاره یو چې دغه 50,000 کاله ورځ الله موږ ته اسانه کړي دغې دپاره ناس یو نو الله دې هغه ورځ موږ ته اسانه کړي او د هغه ورځې هغه سختې دي الله موږ ته اسانه کړي فاصبر صبرا جميلا نو صبر کوا په صبر ښایسته سره صبر نه دی پکار صرف کم صبر پکار دی ښایسته صبر ځکه چې لوی سختې په تا به راځي نو ته صبر کوه دوی کله یو څه غواړي کله بل څه دا را روان دي دا هر څه یوه ورځ هم را روانه دي چې 50,000 کاله ورځ ده انهم يرونه بعیدا یقینا دوی یې دا لرې څنګه یې لرې یې لرې څنګه امکان یې نشتی یو لرې معنی ده چې ناوخته به راځي یعنی ټیم ورته لا شتي هغه نه خو بیا خو منلی بیا ده ونراه قریبا وینو موږ دا نږدې مؤمن نږدې نه بلکې یریږي چې یاره کیدای شي سبا شي یوم تکون السماء کالمهل هغه ورځ چې شي به اسمان په شان د تانبې ویلې کړی شوي رو به بهیږي وتكون الجبال كالعهن او شي به غرونه په شان د وړی ولا يسأل حميم حميما او تپوس به نه کیږي یو او تپوس به نشي کولی یو دوست د بل دوست نه رابطې مابطې به پکې نه عبدالله بن عباس وی یو قول لري چې خپل به د خپل نه د هغه د حالاتو باره کې تپوس نشي کولی حالانکه یو بل به پیژني چېره پلانې ولاړ دی هغه پیژني به ګورې خو تپوسونه به د یو بل نه کوي ولې سخته به ډېره په خپل غم کې وي انشاءالله را به شي سبا په صورت عبس کې هغه ورځې دپاره تیاری وکړئ ښه یبصرونهم یو بل ته به خوی کېږي دوی یعنې یو بل به ایني ګورئ دا نه چې یو بل نه ایني څه سخته ورځ به وي چې رور به رور اینو خو خوالی نه ورځي او ښځه خاوند به یو بل اینو خو د یو بل په کار به نه راځي بلکې سوی الله یود المجرم خوښی به مجرم لو یفتدي من عذاب یومئذ ارمان چې قربان کی دی د عذاب د دغه ورځې نه ببنیه زامن خپل چې را زامن مې ورکړه خو چې الله دې اور نه آزاد کړه وصاحبته واخي او ښځه ورور خپل وفصيلته التي تؤوي او قبيله خپل هغه چې ځای ورکوي دته او صرف قبيله منه ومن في الارض جميعا او هغه څوک چې په ځمکه کې دي ټول ثم ينجي بیا خلاص کی دغه فدیه د لره د عذاب نه او اوس دنیا کې چاته ووایې چېرې دا بچي او ښځه لږه ګزاره کوه ولو
ښځه او بچې د هغوی دپاره لګیم او ته ماته ګزاره کوه. دا راته موږ په دې وایو که د دې بچو د لاسه دې خپل آخرت تباه کو او د دې دنیا او د قوم او د ملک د لاسه، نو آخرت کې ته دا هر څه قربانۍ خو بیا دې نه قربانېږي نه، د هغې نه مخکې ځان هوښیار کا. کله هېڅ چرې داسې نه ده څه شی دا فدیه نه قبلېږي. انها لظا یقینا دا دوزخ اور لمبې وهونکی دی. نو بیا د جهنم الله چاله پیدا کړی نزاعة للشوى ویستونکی دی سرمنې د اندامونو لره. تدعو من ادبر وتولى اواز بکی هغه چاته چې شاعر اړولی دا او مخې ګرځولی دی. د الله د دین نه مخ ګرځولی، الله ته یې شا کړې وه. دا جهنم به ورته آواز کوي وجمع فاوعى او مال جمع کړی دی نو په لوښو کې یې اچولی دی، د الله په لار کې نه دی لګولی. ان الانسان خلق هلوعا یقینا انسان پیدا کړی شوی دی ډېر هیرسناک. انسان هیرسناک دی او ناشنا خوی دی. اذا مسه الشر جزوعا کله چې ورسیږي دته تکلیف بې صبري کوونکی، یا او کله چې ورسیږي دته سغم نو فریادونه کوي. معمولی تکلیف پې راشي هر چاته فریاد او فریاد. واذا مسه الخير منوعا او کله چې ورسیدته خیر نو بیا ډېر منع کوونکی. څه منع کوي؟ بیا مال د الله په لار کې نه لګي. نو یو طرف ته چې معمولی سخته پرې راله نو هغه هر څه د الله غیر کړو څه شروع کړو فریادونه، او چې کله الله پې رحم وکړو نو هغه حالات تیر شو. اوس د الله په نوم باندې یو روپۍ هم نه ورکوي. خو دا ټول انسانان داسې نه دي ګورې ښه، الا المصلین مگر مونځ کوونکي. اوس واوره دا کوم صفات چې را روان دي دا چې په چا کې نو هغوی د دغه خویونه الله ساتلي. اولنی صفت مونځ ذکر شو الذين هم على صلاتهم دائمون هغه کسان چې دوی په مانځه خپل باندې همیشوالی کوونکي دي، ګپ نه لګوي په مانځه کې. والذین فی اموالهم حق معلوم او هغه کسان دي چې په مالونو د دوی کې برخه معلومه، خاص برخه یې ویستي للسائل والمحروم د پاره د غوښتونکي او بې نصیبه. بې نصیبه څوک دی چې نه غواړي سوال دی. بارک الله فیک. دا آسان سوال ما د دې به ټول جواب راکړي، غوښتونکي او نه غوښتونکي. والذین یصدقون بیوم الدین او هغه کسان چې تصدیق کوي د ورځې د جزا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او هغه کسان چې دوی د عذاب د رب خپل نه ډېر یریدونکي دي. ان عذاب ربهم غیر مأمون یقینا عذاب د رب د دوی نه دی امن کړی شوی د هغې نه. څه مطلب دی نه دی امن کړی شوی د هغې نه؟ بارک الله فیک. عذاب د الله داسې نه دی چې څوک دې ته په امن شي بلکې همیشه ته یره پکار ده. والذین هم لفروجهم حافظون او هغه کسان چې دوی د عورتونو خپلو خیال ساتونکي دي. الا علی ازواجهم مگر په بیبیانو خپلو باندې او ما ملکت ایمانهم یا هغه چې مالکانی دي ښی لاسونه د دوی. فإنهم غیر ملومین نو یقینا دوی نه دي ملامت کړی شوي.
ها که دغو سره شهوت پوره کوي او عورت استعمالوي نو بیا یې څوک نشي ملامته کولی. فمن ابتغى وراء ذلك بچا چې طلب کړه ما سوا د دینه بله لار فاولئک هم العادون نو دغه کسان هم دوی د حد نه تېروتونکي دي یا تېرېدونکي دي. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون او هغه کسان چې دوی د امانتونو خپلو او د لوزونو خپلو لحاظ ساتونکي دي. والذین هم بشهاداتهم قائمون او هغه کسان چې دوی په ګوایانو خپلو کلک ولاړ دي چې کومه خبره وکړي نو بیا پې مضبوط ولاړي ګوایي چې ورکړي. والذین هم علی صلاتهم یحافظون او هغه کسان چې دوی په مانځه خپل باندې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په خپل وخت سره په خپل ټیم پوره ګوره الله ورله څه ورکوي اولئک فی جنات مکرمون دا کسان به په جنتونو کې عزتمن کړی شوي به جنت کې به دوی ته عزتونه میلاو شوي. فما للذین کفروا قبلک مهطعین نو څه وجه د هغه کسانو لره چې ستا طرف ته رامنډې وونکي دي. عن الیمین وعن الشمال عزین د ښی طرف او د ګس طرف نه ډلې ډلې. دلته مراد د مکې مشرکان دي یعنی چې کله به پیغمبر وحی بیانوله د جنت تذکره به وکړه نو مشرکان به رامنډې کړې او د دوی دا رامنډې د دې دپاره نه وي چې واوري او عمل پې وکړي څه دپاره مسخرې به وکړي ټوغې به وکړي. یاره وی که دا جنت وي دې خوارو غریبانو ته میلاویږي نو موږ ته خو میلاویږي او بیا به دوی د جماعتونو په شکل کې ډلې به تیښته به یې کوله. څوک به په ښی طرف منډه کړه او چا به په ګس طرف منډه کړه. دین علاوه دې کې نور تفسیرونه هم شوي دي او دغه هغه آسان دی او واضح دی. ایطمع کل امرئ منهم ایتمه لري هر یو تن د دوی نه ان یدخل جنت نعیم چې داخل به کړی شي جنت د نعمتونو ته. وی که غریبانان ځي موږ به هم ځو. کله هېڅ چرې داسې نه ده دا سره دوی د مرضۍ خبره خو نه ده. انا خلقناهم مما یعلمون یقینا موږ پیدا کړي دي دوی د هغه څه نه چې دوی یې پېژني یعنې خپل حقیقت ورته معلوم دی. فلا نو داسې نه ده دا دوی چې وایي داسې نه ده چې موږ به الله بیا نه راپاسي او که راپاسو موږ به جنت ته ځو. اقسم برب المشارق والمغارب قسم خورم په رب د مشرقونو او د مغربونو سره په دې قسم خورم. مشرق یو دی که ډېر دي او مغرب یو دی. دلته خو الله جمع ذکر کړی دی. خو دوه شو جمع وړي. هر ورځ چې نور راخیږي دا مسله موږ ذکر کړې وه. هر ورځ چې نور راخیږي دې دا ځای بدلیږي د خپل ځای نه لږ همغه مشرق کې ځای بدل شي دا یو قسم بل مشرق شو دغه شان بیا مغرب دی. انا لقادرون خامخا من قادر یو على ان نبدل خيرا منهم پدې چې بدل کې راولو غوره د دوی نه نور خلق براولو الله وي. وما نحن بمسبوقين او نه یو من کمزوري کړی شوي یعنی موږ څوک کمزوري کولی نه شي نه څوک عجزه کولی شي
بلکې الله قادر دی په دې چې دوی په ځای داسې مخلوق راولي چې هغوی به د الله بندګي کوي. فذرهم یخوضوا ویلعبوا، بس پرېږده دوی چې پالتو خبرې کوي او لوبې کوي، حتی یلاقو تر دې چې ملاو بشي یومهم د هغه ورځې سره الذي یوعدون چې دوی سره وعده کېږي د قیامت ورځ دی. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، په هغه ورځ چې راوبوځي دوی د قبرونو نه منډې وهونکي به یې، کأنهم الی نصب یوفضون، گویا کې دوی بوتانو خپلو ته منډې وهي. منډې به وهي. اسرافیل علیه السلام چې کله شپېلې ووایي قبرونه به خلک راپاسي منډې به وایي، محشر ته به ټول راجمع کړي. نو الله د دوی دا مثال ناشنا بیانو، وایي دوی به داسې منډې وایي لکه بوت پسې چې روانې منډې وایي. مشرک ته چې بوت ښکاره شي نو په ده داسې اختر راشي سب، د الله قدر نه کوي، د الله د جومات نه کوي، خو چې بوت ویني که نه. بیا په دې مسلمانانو کې چې قبر پرست دي چې قبر ویني نو بس د ده نه جومات په کار دی نه د الله سره رابطه، ده ته یو قبر وښایي جي نو را به شي د پاکستان انډیا افغانستان د هغه ځایونو نه په مکه کې به یې د کعبې په خوا کې و بهر ولاړي مسجد حرام سره. دلته اولیاء الله قبرونه کوم ځای کې تاریخي د ده قبرونه په کار دي، د ده نه په کعبه کې مونځ په کار دی، نه د طواف سره کار شتي، نه د عمرې سره. دله یو قبر پیدا کا خو چې دا وابیان ورسره یو خوا کې نه ولاړ نو چې دی دله داسې وسټي چې تاریخ دله قایم کړي. دقې له راغلي دا جنګلې به سټي او دا خاورې به سټي، لکه لاړ شه چې ته مونځ وکړه چېرته دعا وغواړه. یو مولانې ویلي هغه مشهور د دوی مقرر دی، مولا خو نه دی، وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د والدې قبر له تلی ومه کم سکون چې ما ته میلاو شو نو وایي زه کعبې ته دننه م تلی م یو پیر، هغه ما ته کعبه کې دننه نه دی میلاو شوی. دا اوس واوره قبر سره وایي دوی قبر خوښ. ما یو پیر مدینه کې و مسجد نبوي کې نو ګڼه ډېره وه، ما بهر په دې میدان کې مونځ وکړو نو د بقي دا مقبره راته نږدې و چې سلام مې وکړو چې مې وکړو دا کسان ولاړ دي مونځ یې نه دی کړی او هغه دغه کې ګوري هغه شیشو کې قبرونو ته او هغه شیشې بیا ښکلولې. ما ورته ویې پنجابیانو ما مونځ به م کړی و مونځ وایي مونځ به مونږ بیا وکړو وروسته. نو ما دا قبرونه تختې خو نه دا خو دلته دي خو د مانځه ټیم ته نه لاړ په داسې بد بدې ما ته وکتو. هلته چې چا سره خبره کوي ډایرک وایي دا وابي دی، ډایرک. زما د هغه وخت کیسه و چې کله ما معهد کې سبق وی او عمر به زمونږ داسې 18-18 کاله و نو مدینې ته تللي وو ملګري را سره و عربیانو ټول چې مونږ ورننوتو دغه ته بقي ته نو یو کس ولاړ دی کمیس پرتو کې او دا خاورې را واخېستله چې لږ یې ته خپله وخوړه به یې لږ هغه ماشومې له ورکړه لور ورسره وه او بیا یې کیس کې تیلۍ کې واچول او بند یې کړ. ما ته هغه ملګري وویل دا ما ته وایي ستاسو کس دی نو وی ورشه پسې ورته ووایه زه پسې رالم ما لکه ته هم اردو والا ما دا کار چې ته وکړو دا غلط دی داسې داسې نصیحتونه مې ورته وکړو. ما ته وایي تا سبق دلته وایې ته ما دلته وایي ابې صحیح د وابي ته و چې چا سره خبره کوي ته وابي خوله واضح ته وابي نو بیا خو د قرآن او حدیث پرېږده وایه د سره دا وایم چې زما په ایمان ځکه چې دا مونږ چې کومې خبرې کوو خو دقه دي الله کړي دی خو د بدنامولو دپاره دقه نوم د باندې کېږي وابي کته وابي بره نه مونږ ځان ته چې ته وابي ویلی دی نه وابیتوب څه مذهب شتي نه وابیتوب یو فرقه ده نه د وابیانو څه تاریخ دی خو دوی دغه یو نوم یې دی وابیان او هغه نوم بیا غلط وي وابیان اخو د وهاب نه یې ښودی نو بیا خو وهابیان دي نو بیا وابیان تی جوړ کړي هر شی غلط دي هر شی اړیت خړیت دي
ځکه چې بنیاد غلط دی، بنیاد په دروغو ولاړ دی. نو رب العالمین وایي دوی به داسې منډې وایي لکه بوتانو پسې چې منډې وایي. خاشعة ابصارهم، په داسې حال کې چې ذلیله به یې سترګې د دوی. ترهقهم ذله، د پاسه به راغلی په دوی باندې ذلت. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، دا هغه ورځ ده چې دوی سره یې وعده کېده. صورت په اوله کې سو یعنې دا ورځ راتلونکې ده، څوک دفع کوونکی نشته. آخره کې وایي ذلک اليوم، هغه دا ورځ ده چې الله ویلو راځي به، نو هغه کومه ده؟ دا ورځ ده الله. سبا به انشاءالله د سورت نوح نه شروع کوو د الله په توفیق سره. وصلی الله علی نبینا محمد.